د دې نندارتون له پیل 3 ورځې تیریږي. د ګډون کوونکو لپاره د سلو غرفو نندارتون یو له پاکستاني سوداګرو دی. هغه هم په دې نندارتون کې یوه غرفه لري. موږ د پاکستان یو. زموږ محصولات د برېښنا مزي دي چې د برېښنا د لیږد لپاره کارول کېږي. زموږ نور محصولات د UPVC پایپونه دي چې د برېښنايي پایپونو، فاضله پایپونو او د اوبو رسولو د نلونو لپاره کارول کېږي. موږ دلته په افغانستان کې د ښه بازار او ښه سوداګریز فرصت په لټه کې یو. ترکمن سوداګر هم دلته شتون لري. یو شمېر افغان سوداګر هم د دا ډول نندارتونونو جوړول د کورنیو تولیداتو په وده کې ګټور بولي. دغسې نمایشګاه څخه ډېر خوشحاله یو. دغسې نمایشګاه چې چېرته په افغانستان کې نور هم شروع شي، نو دوی سره به زموږ دغه اقتصاد هم ښه شي. په دې نندارتون کې ښځې هم ګډون لري. د هېواد له ولایتونو 250 ښځینه متشبثینې او سوداګرې په دې نندارتون کې غرفې لري. فرشته دورانۍ د هرات ولایت اوسیدونکې په خپله غرفه کې پر پیرودونکو هراتۍ مربا و اچار پلوري. مداد ما ترشی، مربا، خیارشور، دیگر رب گلجر، رب انار و حذف میشه انار. هغه مېرمنې چې په دې نندارتون کې برخه اخیستې له طالبانو غواړي چې دوی ته د کاري زمینه برابره کړي. ډېر مالات خراب دي، بیخي مو ژوند خراب دي. موږ دا غواړو چې بېرته موږ دغسې کارونه مشترکې موږ کارونه وکړو، خپل اولادو ته یو ژوند زندګي برابره کړو. د امام ابو حنیفه ملي او نړیوال نندارتون د 2 ورځو لپاره په کابل کې جوړ شوی او په دغه نندارتون کې د افغانستان د 34 ولایتونو محصولات د بازار موندنې په موخه نندارې ته ایښودل شوي دي. افغانستان د اړتیا وړ ډېر توکي له نورو هیوادونو راواردوي. د احصایې ملي ادارې تازه شمېرې ښیي چې په غبرګولي میاشت کې افغانستان له بهره د څه باندې $800 میلیون په ارزښت توکي راوارد کړي.